هلمند کرکټ لوبغاړي نن د دوهم ځل لپاره د میرویس نیکه جام درې ورځنیو لوبو د شپږم پړاو کوربه وو. یا جام چې د هلمند او کندهار په کوربتوب ترسره کیږي شاوخوا 13 ورځې به دوام وکړي. نن په هلمند کرکټ لوبغاړي کې د بند امیر او میسانک ترمنځ لوبه راپیل شوه. په لوبه کې میسانک د لوبې په 86 وګټي او خپل د توپ اچونې پریکړه وکړه. بند امیر وکولای شو چې د خپل 15 لوبغاړو په ځان سره 209 منډې وکړي. په لوبه کې د بند امیر لپاره عثمان سادات 9 منډې او محمد ریاض 14 منډې وکړي. راځي چې د عثمان سادات څخه واورو چې نن لوبې ته څومره چمتووالی نیولی وو او تازه چې نوموړی د 19 کلن نړیوال جام څخه راستون شوی دی څومره ورته سخته وه چې د سپین بال څخه سور بال ته راځي. اول خو د الله تعالی شکر ادا کوم چې ترې په لومړي میچ کې مې خپل ټیم دپاره او ځان دپاره نوي رنزه وکړل. نو بالکل موږ ته چې پلان راکړل شوی د کوچز لخوا نه نو موږ لاړو هماغه شی وکټ باندې مې سټې وکړله هماغه و چې رنزه مو کړل. موږ چې ورلډ کپ نه راغلو نو موږ کافي وخت لره د 3 ډې میچو دپاره سور بال دپاره نو هماغه سور بال سره مې ځان اجسټ کړه او بیا دلته راغلو. نن هر یو لوبغاړی غواړي چې 100 وکړي 100 نوم لري دا به قسمت کې نه وه. انشاءالله آینده میچو کې به موږ کوشش کوو چې سنچري پسې لاړ شو. او بالکل موږ چې کله 3 ډې میچو ته راتلو نو په 3 ډې میچو دپاره هم ډېر تیاري نیولې وه. دلته چې راغلو کرکټ بورډ نه ډېره مننه چې موږ دپاره 2-3 ورځې کیمپ برابر کړی وو. موږ سره کوچز د ډېر خواري محنت وکړه تر څو سور بال ته آماده شو ذهني هماغه و چې رزلټ مو ولیده.